مبارک فرمای بیا به داسې زمانه راشي چې مخ د ځمکه کې به حسن حسین او علي نامې پرې نه دي وی چې د چا نوم محمد وي بیا به هغه په شهادت رسوي. مسله دې خبرې ته روانه ده. د خوارجو چړچي دي، غربي دي، د اهل سنتو کمزوري ده. اهل سنت په یو نوم په بل نوم باندې تعنیف پې لګېږي. دا یو واضح حقیقت دی. ګوري چې اکابر د دیوبند احناف د حنفیت د پراغي کردار ادا کړ، ولی مرور د وخت سره اشاعت التوحید والسنه دیوبند کی تصویر پنځپیر اعلانات وکړل. ډیر دیوبندیان د پنځپیریت په گیم کې راګیر کړل. هنوم د دیوبند په مخ باندې وړي دي کار پنځپیر ته لګیا دي. او همغه پنځپیر کې یو لوی جماعت د عبدالسلام په مشرۍ تاسو وکتل چې په سولو خلک وهابیت ته بیا لاړ. دا پاټک وګرځېدل. نو د دیوبند د لباس نه نوم دې فیدې نه نوم واخیستل شه، کار وهابیت ته پکې وش. ټول پټوله خو به نه را دی که نه، خو لږ به ویښېږي دې ته چې دې لباس کې وهابیان کار کوي. ګوري هغه جانب کې چې د بریل کوم علما دي مشران هغې خپل خدمت حنفي کړی دی خپل زمن کې، لیکن مرور د وخت سره شیګانو لاس را دننه که بریلیانو کې دومره پراخه پیمانه په پنجاب کې ولټوئ د بریلیت په نوم لګیا دي شیعیت ته کار روان دی. داسې مه وایئ چې ټول بریلیان شیګان دي، داسې نه ده. په بریلیانو کې سنیان شته، اهل سنت پکې شته. صرف دا یو نسبت یو مدرسې ته دوی ورکړی وي، ولې دې لباس کې شیعیت ته کار هم روان دی. دې نه سترګې مه پټوئ چې کوم اهل السنه والجماعه دي اوله ټاپه پې د بریلیت ولګي، دا بریلی. دویمه ټاپه پې د شیعیت ولګي، دا شیعه دي. مونږ اهل السنه والجماعه د هرې متضادو فرقو په وسط کې لار اختیار کړې، د افراط او د تفریط منځ هم اختیار کړی. زما طالبان مدرسې ته تلي وو، په دې پېښور کې و دارالعلومو طالبان ما سه دیره ولې ته به تلل، هلته یې جنګ کړی و شاړي و چې بېرته رالم دا جنګ مو ولې کړی. وی مونږ ته وی چې ستاسو شیخ صاحب بریلی. ما ورته وی چې ولې بریلی دی؟ نو څه دلیل دی؟ هغه ټول سبقونه دیوبندي علماو سوي دي. نو بریلی په څه ټکي شو؟ بریلی خو به هغه څوک چې د بریل مدرسه کې سبق ویل، د بریلي یو پیر نه مرید وي هغې ته به نسبت. په هندوستان کې یو کلی دی هلته به چې ته مدرسه کې اوسېږي، یو کلي کې به اوسېږي هغې ته به نسبت. اوس نو دا غلام حضرت شیخ صاحب بریلی په کوم نسبت تاسو ګڼئ؟ شاګردي دی، مریدي دی کنه. بریلیان یو عقیده لري، هغه عقیده ده اعلان کړې ده. د ده په بیاناتو کې د اهل سنت خلاف څه ټکي دي؟ څه مسله ده؟ وی چې غلي شو نو یو پکې وي چې بریلی ځکه دی چې د دې جومات دا ګیټ چې دی نو دا شین دی. ډېر قوي دلیل یې ونه. او زه ومم نه زه حج ته تللی وم که عمرې ته تللی وم، هغه خدمت والا راغلي و رنګ یې کوو نو دې ته یې شین رنګ ورکړی. د جومات د مدرسې دا ګیټ یې شین دی که نه، وایي ځکه بریلی. ښه بیا پکې بل ورځ ویلي وي دا شیعه دی. لکه څه باندې؟ او وخت کې د جهاد د جذباتو احساساتو نو ما به تور پټکی په سر وایي دا پټکی تور په سر کړی ځکه شیعه دی. دا خو شواهد نه دي که نه، خو دلایل نه دي. بې ځایه تعنی په خپلو حنفي سني علماو باندې سړی د هغه بیان واوري. برهاني شیخ صاحب ته چا ټلیفون کړی، ما ته بیچا ریکارډ و. وی د شیخ صاحب ته ترجمې ته ورځم یا مناظره کورس ته څنګه ده؟ وی ورشه که نه، هغه ورته وایي. وی خلک راته وایي چې دا بریلی دی. نو هغه ورته وایي چې تا د بیانونه نه دي اورېدلي؟ وی ما یې ترجمه اورېدلې ده. وی څه د خلاف شریعت پکې څه شته؟ وی نه. وی خلک غول خوري هسې خو غوسناک وی بد پرې خلک. وی ورشه. نو معززو دا تعنی دي. اهل سنت په یو نوم بل نوم بدنامول دي او دوی خپل کار کول چې خپل ځان یو ځای ته یو هدف ته پې باندې ورسي.